السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأيضا قال تعالى جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل قدر شرکای فهم قرآن و سنت کلاس او د جامعه ملاکن سټوډنټانو د فهم قرآن د نننۍ ورځې چې کوم موضوع ده د هغې عنوان دی هم اور ہمارا کام. چې دنیا کې منګ څه کارونه وکړو چې په هغې کارونو باندې منګ د الله رضا حاصل وکړو او منګ جنت ته د تلو مستحق جوړ شو. زما دا انداز هم داسې واعظانه دی. زه کوشش کوم چې داسې د وعظ په طریقه باندې خبر ذهن ته کوزولو کوشش وکړم او غرض به دا وي چې منګ عمل ته تیار شو. نن چون کې آخري ورځ ده، زمنګ په کارونو کې د ټولو نه چې کم اهم کار دی هغه دا دی چې منګه د الله سره کم تعلق په دې دوه درې ورځو کې جوړ شو او زما امید دی چې جوړ شوی وي، ځکه چې د قرآن مجید اثر دا دی چې دا په زړونو باندې اثر کوي. کله چې یو سړی قرآن مجید ته حاضر کینی، دماغ هم برابري، جسم هم برابري او زړه هم برابري او قرآن اوریدو ته کینی نو قرآن اثر کوي. هغه اقبال هم وایي که نه، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کوم خبره چې د زړه نه کیږي دا د مخاطب په ذهن باندې په زړه باندې اثر کوي. او کوم کسان چې د قرآن د تفسیر سره او د قرآن د مطالعې سره آشنا دي، د قرآن مجید کې الله رب العالمین د قرآن مثال او تشبیه د باران سره کړی دا او کصیب من السماء. د دې باران مقصد هم دا دی چې باران کلم کیږي باران او پزمکه کې د کر او کروندې سنه صلاحیت وي نو په دې ځمکه کې خامخ شینکې راځي. کله چې قرآن ته سړی کینی او صحیح ورته کینی او په دې غرض ورته کینی چې دا قرآن په ما باندې اثر وکړي، د معلوماتو د اضافې دپاره نه، د دې غرض دپاره نه چې زه پسې اعتراض وکم، د دې غرض دپاره نه چې په زه اسې خپله یو سرګرمي مې وکړل او ځان مې خلاص کو، نه، صرف په دې غرض باندې چې ما ته په دې کلاس باندې د قرآن په دې درس باندې فائدہ حاصل شي او زه عمل ته تیار شم. د دې وجې عزتمندو زما نصیحت دا دی، کلم چې د قرآن کلاسونه یا زما کلاس دی، د بل عالم کلاس دی، د بل استاذ کلاس دی، او د قرآن کلاس ته ډېر زیات په توجه باندې کوي، ډېر زیات په توجه. زم که د 100% نه اخوا هم څه 1% پاتې چې هغه توجه مو قرآن له ورکړو او داسې توجه چې کله قرآن ته میلاو شي نو یقینا بیا اثر کوي. یقینا زه دا خبر اکثر کوم چې دا صحابه کرام خو انسانانو که نه، دا خو فرشتې د اسمان نه وي راغلي، دا خو د کمرو نه او د کاڼو بوټو نه نو پیدا شوي، دا هم دقه شان د میندو د پلارانو بچیو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته چې کله راغلل
د هغوی نه داسې خلک جوړ شو چې الله یې په قرآن کې په خپله باندې صفت کوي چې رضی الله عنهم. د هغې وجه دا وه چې دې صحابه کرامو په حقیقت کې ځان قرآن ته وسپارو. زه به یو مثال پیش کړم. په دې صحابه کرامو کې یو صحابي دی حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی الله تعالی عنه. نوم به تاسو اورېدلی طفیل ابن عمر دوسی رضی الله عنه. د دې صحابي تعلق دی د یمن سره او د داسې خاندان سره تعلق دی چې د مال په لحاظ باندې ډیر زیات کامل خلکو مالدارو. د دې سره سره شعر او شاعري د خپل کمال او خپل کسب و. د کلام به چې خلکو اورېدو په خلکو به جادو کوو جادو. یو دم به سړی پکړ کوو دغه ذهن او دغه دماغ بیا غستل. یو ورځ راغې د یمن نه مکې معظمې ته او دا هغه زمانه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کړی دی. طفیل ابن عمر کله چې راغې مکې معظمې ته هغه زمانه کې د نبی علیه السلام دشمنان ډیر زیات دي. ابو جهل دشمنی ته راوتی دی. دغه ټول فیملی او ټول خاندان دشمنی ته راوتلی دی. عرب ټول دشمنان دي. دا طفیل ابن عمر دوسی چې کله راغی نو ابو جهل یې خواله ورغی او هغوی ته پته و چې دا یو سردار سړی دی یو ډېر لوی انسان دی. هسې نو د نبي علیه صلات وسلام مجلس ته راشي د نبي علیه صلات وسلام په خوله کې خو اثر دا و د قرآن اثر و دا و چې چا به یو ځل واورېدو هغه بیا د نبي علیه السلام دیوانه و او په رسول الله باندې عاشق و بیا او د نبی علیه صلات وسلام سره بې تحاشه او بې انتها مینه کوله. د دې یره دا وه که دا طفیل ابن عمر د نبی علیه صلات وسلام کلام واوري هسې نو د نبی علیه صلات وسلام خبرې پې اثر وکړي او یمن ته لاړ شي او دعوت هلته خور نه شي. یره ورسه ډېره زیاته وه. کله چې طفیل ابن عمر راغی ابو جهل یې خواله راغی ورته وایي موږ تا ته خوش آمدید وایو مکې معظمې ته او دلته چې ته ګرځې او ستا څومره ضروریات دي جمله ضروریات به دې زه پوره کوم. خو یو خبره مې واوره چې دې سړي محمد صلی الله علیه وسلم ورته یاد کو چې د نبوت دعوې کړې ده او د ده په خبره کې جادو دی چې څوک یې په مجلس کې کیني په هغه باندې جادو کېږي هسې نه د ده خبرې په تا باندې اثر وکړي. لہذا هر څه به کوې خو د دې سړي خواله به نه ورځي. هغه ورته وایي زه خو به سحر خامخه ځم حرم ته بیت الله شریف ته به ځم. په هغه زمانه کې دې مشرکانو به هم عبادت کوو خو په شرکي طریقه باندې به یې کوو. ویل زه خو به ځم ویل زه داسې کار به وکړم چې د نبي علیه صلات وسلام په خوا ورتېرېدم او حرم ته لاړ شم زه به دا خپل غوږونه پټ کړم او دا غوږونه به کلک وتړم چې د نبي علیه السلام خبرې را باندې اثر ونه کړي او جادو را باندې ونه شي. طفیل ابن عمر سار چې کله حرم ته لاړو نبي علیه الصلاة والسلام خو سحر وختي منزل راتلو منځ نبي علیه الصلاة والسلام کړی دی او نبي علیه الصلاة والسلام ناست دی او خپل تلاوت کوي ذکر کوي. طفیل ابن عمر چې راغی په غوږونو کې مالوچ ښودلی او د دې مالوچو د پاسه یو کپړه کلکه تاو کړې ده چې زما په دې غوږ باندې د چا خبره چېرته را نشي. راغی او ناست دی نبی علیه صلات وسلام تلاوت کې او دا راغی په خپله شرکي طریقه باندې چې کله عبادت شروع کو نو که سړی ډېر هم دا غوږ پټ کړي او ډېر هم زور کړي پې خو خامخه د چا اواز په دې کې بیا هم راځي د اواز دا لهر په دې راځي. دې دوران کې د نبی علیه صلات وسلام د اواز نغمې په دې غوږ باندې رالاله داسې لږ شان متوجه شو چې ډېر خوند یې وله ورکو ځکه قرآن دی قرآن اثر کوي. بیا یې خپله توجه بل طرف ته واړوله چې د دې سړي دا خبره چې ته وانورم. لږ وخت بعد چې نبی علیه صلات وسلام تلاوت نور مخکې بوتلو بیا یې اواز واورېدو بیا وله خوند ورکو نو په زړه کې وویل چې لږ ورته وږدم چې دا سړی وایسو عربۍ خو پوهېدو هغه. دې دوران کې ده متوجه شو چې د نبی علیه صلات وسلام دا خبره واوري چې څه وایي. د نبی علیه السلام اواز د نبی علیه السلام تلاوت چې کله اورېدی کېدو نو لږ شان یې دا غوږونه کلاو کړل چې سم یې واورم خوند یې وله ورکو. لږ وخت بعد یې لږ نور کلاو کړل اخر داسې وشوله چا کپړې ته لرې کړله د یو غوږ نه مالوچ لرې کړل د بل غوږ نه مالوچ لرې کړل غوږونه مکمل کلاو کړل او په دې ناسته ناسته باندې لږ لږ نبی علیه السلام ته ورنږدې کېدو لږ لږ ورنږدې کېدو او د نبی علیه صلات وسلام خبره پې اثر کوي او په زړه کې دننه لار کوي د طفیل ابن عمر دوسي رضی الله عنه. حتی چې د نبی علیه صلات وسلام خوا ته ورغی چې نبی علیه السلام په کوم مجلس کې ناست دی د نبی علیه صلات وسلام سره جوخ کې ناست جوخ نبی علیه صلات وسلام تلاوت ټول واورېد د سترګو نه اوښکې بیږي اوښکې جاړي چې دا کوم کلام دی دی نه خو موږ بالکل محروم موږ خو نه اورېدلی موږ خو په بل څه پسې نښتي و نبي علیه صلات وسلام خو سمې سمې خبرې کوي. او کله چې نبی علیه صلات وسلام تلاوت ختم کو
مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اشهد انک رسول الله، گواهی کوم چې ته د الله تعالی رسول یو. دا کومې خبرې چې کې بالکل ټیک ټاک کې ایمان نصیب شو. بار چې کله راووتو ابو جهل او دا ټوله قبیله بهر راغلی ده او په دې غرض باندې چې طفیل ابن عمر دنه څه چل کړی دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرو په اثر کړی دی که نه دی کړی. کله چې طفیل ابن عمر بار راووتو دا ټول خلک ولاړ دی، هغه ورته وی په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې می ایمان راوړی دی. ایمان او کلام بالکل صحیح کلام دی، دا نه شاعری ده، نه جادو دی، نه کهانت دی او نه بل څه شی دی، صحیح کلام د الله رب العالمین دی. دغه ټیم کې ابو جهل دلی وی چې په د باندې هم د نبی علیہ السلام جادو اثر وکړو. د دې وجې عزتمندو زه دا خبره کومه چې دا د قرآن درسونه هم ډېر اورو، مختلف دعوتي پروګرامونه موږ اورو، خو بنیادی میسج د دې کلاس چې موږ دا واخلو چې کله هم قرآن ته کینو، کله چې موږ دل و جان سه کینو، دل و جان سه زړه زموږ حاضري، دماغ هم حاضري، زموږ زړه هم حاضري، نو بیا به د الله کلام اثر کوي. عزتمندو زموږ په بنیادی کارونو کې چې کوم یو کار دی، هغه کار زما په خیال باندې چې ډیر زیات اهم دی، راځي چې موږ په شریک باندې توبه وباسو. توبه زموږ ډیر زیات عمر دا فضول تیر شو او دې کې زما په خیال سپینګری مشران ناست د 80 کالو پورې او دارنګ د 50 کال نه زیات خلک پکې ناست دي. دینه تاسو نه وکي، زما خو دمر عمر هم نشته، داسې تجربه هم نشته. آیا په دې عمر کې دې سخن اوموندو کوي نه موندو، نه به یې موندلې په عمر باندې خون. دې ځوانیانې تېرې کړي دي، تاسو اکثر سټوډنټ ناست دي او جوانان یې په دې غرض باندې چې ماله به الله وخت راکړي د ځوانۍ نه به خوند اخلم، نو په ځوانۍ کې خوند نشته، په دې عمر کې خوند نشته دی. خوند صرف او صرف د الله په دین کې دی او د الله په یاد کې دی. او د دې وجه نه ستاسو توجه زه غواړم که ستاسو خیالي کله چې دا که د پاکستان نو بلکې ټول دنیا ته ګورئ، که دا سیاستدانان دي، که دا تاجران دي، که دا مالدار خلک دی او که غریبان خلک دی، په دې آخر عمر کې دي دین ته ډېره توجه کوي. اکثر په جماعت کې سپینګیري ډېر زیاتی، دعوت تبلیغ په موقع باندې سپینګیري ډېر زیاتی، د قرآن په درسونو کې سپینګیري ډېر ناستي. دا ولې ناستي؟ دا ځکه دي د دنیا قسمه قسم څیزونه ولیدل، د دنیا کونه کونه ولیدل، هلته ورته خوند نه دی میلاو شوی، هلته ورته سکون او راحت نه دی میلاو شوی. هغوی آخر د الله دی دین له راشي چې په دې کې خوند دی. خو عزتمندو هغه سعدي بابا وایي که نه چې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار. په ځوانۍ کې توبه ایستل دا د پیغمبرانو طریقه ده، په ځوانۍ کې ځان برابرول. او وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار، د بوډاتوب په ټیم کې او د پیران سالۍ په ټیم کې خو بیا شرمخ او زمریم توبه وباسي، وایي زه زبرګ یم او زما ته نه کوم ځکه نشي کولی. نو په ځوانۍ کې راځئ چې موږ الله ته توبه وباسو. دا زموږ اهم کار دی، زموږ په کارو کې د ټول نه اهم کار دا توبه ده. کله کله سړی په خپل زموږ دا کیفیت جوړېږي چې کله سړی الله ته لاس نشي اوچتولی، شرمېږي، شرم وله ورځي چې دا د سهار د ماښام پورې او د ماښام نه د سحر پورې څومره زیات د الله نه فرماني کومه، څنګه به د الله نه غواړم. یقینا یو سړی شرمېږي کله کله، خو د دې باوجود نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله په کم شي ډېر خوشحالېږي د بنده په توبه باندې. چې یو سړی خپل لاس الله ته اوچت کړي د حاجت او د احتیاج د لاس د الله نه غواړي، لله افرح بتوبه العبد، الله تعالی د بنده په توبه ډیر زیات خوشحالېږي، ډیر زیات. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله د شان مطابق وي، الله تعالی وي چې مال شرم راځي چې بنده ما ته لاس اوچت کړي او زه له د لاسونه خالی واپس کړم، الله وي مال حیا راځي څنګه چې د الله سره حیا ښایي. نو توبه ګوره یو اهم عبادت ته راځي چې موږ الله نه توبه وباسو. او په دې باندې ګورئ چې موږ ته ځان هم بدې ښکاره نه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی، د انبیاو په باره کې زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د ګناهونو نه معصوم دي، ګناهونه نه کوي. د هغې باوجود نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه د ورځې اویا ځل استغفار کوم، اویا ځل. دې ناستو هلکانو کې راځي چې موږ ځان سره لږ محاسبه وکړو چې موږ څومره استغفار کوو، څو ځل موږ د الله نه توبه وباسو، څو ځل موږ په خپل ګناه باندې خفه کېږو. نبی علیه السلام فرمایي که نه دوه قسمه سترګې داسې دي، عینان حرزهما علی النار، دو سترګې الله تعالی په اور باندې حرامي کړي دي، اور به ورته نه رسیږي. دا کومې کومې سترګې دي؟ عین بکت من خشیت الله، یو هغه سترګه ده چې د الله د یېرې نه وجاړي او اوښکې ترې لاړې شي، دا سترګه به اور به ورته نه رسیږي، د اور هغه لوګی به ورته نه رسیږي.
او عین باتت تحرس فی سبیل الله، یو هغه سترګه چې په جهاد کې د الله په لار کې پیره ورکي، دا سترګې به الله نه سیزي په ور باندې. نبی علیہ السلام عزت ورځي او یا پر استغفار کوم، استغفر الله ویم. بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عزت ورځي سلزل استغفار ویم سلزل. راځي چې موږ د دې کلاس نه دا خبره یاد کو چې بل اهتمام او په اهتمام باندې موږ د ورځي د اویاو نه تر د سلو پورې روزانه استغفار کوو، روزانه. دا زما سره وعده کوي په خپل باندې زه به اول شروع کوم او تاسو به هم کوئ چې د دې کلاس څخه فایده واخلو. اسې د حاضرۍ په تعداد باندې نه خوشحالېږو چې موږ حاضري ډېره راغله او کلاس کې حاضري ډېره زیاته ده، یا موږ د ثواب په نیت باندې کېناستو، ثواب به هم الله تعالی راکوي، الله به هم خوشحالېږي، خو چې ځان څه میسج هم واخلو چې زموږ په ژوند کې حقیقت کې څه چینج راشي، څه تبدیلي راشي، د الله سره په حقیقي معنو کې تعلق برابر شي. څوک په تاسو کې تیار دي چې اویا ځل یا سل ځل بعد ورځ استغفار الله زما سره اوچت کوي؟ الله تعالی ته په گواشه او الله تعالی زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کړي. دا زمونږ د توبې بنیادي کار چې د فرضونو نه وروسته وي، که د نوافلو نه وروسته وي چې موږ د ورځې یو ټیم دې له ورکو چې موږ استغفار کوو. د دې په وساتت باندې ستاسو مخکې یو حدیث ویما. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله عنه د حدیث راوی دی، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا د بنی اسرائیلو د یو سړي کیسه کوله صحابه کرامو ته. نبی علیہ السلام به کله کله د پخوانو متونو واقعیت بیانول. نبی علیہ السلام صحابو ته په خوا یو سړی و، اسرائیلی سړی و، قاتل او قاتل، یو کم سل مړي کړي دي، یو کم سل مړي. او کله چې دا یو کم سل مړي وکړل په دقه ټیم کې توجه راغله، دقه شی د الله خوښ دی، د انابت چې ورته ویل کېږي، انابت توجه الله ته. اخر کې توجه راغله چې دا زه خو د الله خواله روان یم، الله حساب کتاب را سره کوي، او څنګه یو سړی وجلی دی، یو نو دو نو یو کم سل مړي مې کړي دي. حالن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا قتل دومره لوی ګناه ده، دومره لوی ګناه. او دا نوجوانان اکثر داسې غیرت کې کله کله راځي او د چا وجل ورته اړو ګناه نه ښکاره کېږي. نو قتل څومره غټه ګناه ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قتل کول خو ډېره غټه ګناه ده. یو سړی دی، یو قاتل دی، مشوره ورکوله چې دا پلانې مړ کا، او ته چې دا خبره کوله په دې منځ کې وېرېدو، دا خبرې نیمه په ځای باندې پرېښودله، یعنی مړ که په ځای باندې دا مړ لفظ ووایو دا کې ورسره نه دی ویلی، اقتل په ځای دا اق ویلی دی او تل یې نه دی ویلی. اوسه نبی علیہ السلام وی الله ته دومره خفه شو دې سړي نه چې چا د قتل مشوره ورکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مکتوب بین عینیه یوم القیامة آیس من رحمت الله. د دې سړي په باره کې چې چا د قتل مشوره ورکړې ده، د قیامت پر ورځ باندې د دوانو سترګو په دې منځ کې دا کلمه لیکلې شوي چې آیس من رحمت الله. دا سړی نن د الله د رحمت نه امید دی، دته به د الله رحمت نه رسیږي. دومره لوی ګناه کړی دا، یو کم سل دا ګناه کړی دي، خو په آخر کې وایي توبه وباسم. یو طرف ته بل طرف ته لیونی ګرځي لیونی، او دا کیفیت د الله خوښ دی چې سړی لیونی شي، ما به الله څنګه معاف کړي، زما دومره ګناهونه به الله څنګه معاف کړي. دا لیونی سپلنی ګرځي، یو سړي له راغی ورته وایي چې ما ته څوک وښایه چې ما پوه کړي توبه وباسم چې الله مې معاف کړي. هغه وخت کې نن سبا خو الحمدلله دین هم ډېر شوی دی، هر سړی څه نه څه هغه ته معلومات دي چې کله د الله نه غواړي به ځان نه غواړي. هغه وخت کې به خلک یا به پیغمبر له تل یا به یو مشر سړي له تلل، یو عالم له هغه ته به ویل چې ما ته توبه وه چل ته وښیه څنګه توبه وباسم، ویل هر پلاني عالم له، او هغه به درته توبې چل در وښیي. چې کله لاړو وایي زما مسله دا دی، یو کم سل مړي مې کړي دي، الله به ما معاف کړي که ما په مې نه کړي. نو هغه چې کله د کیفیت ته وکتل چې یو کم سل مړي کړي دي، زه ورته اوس ویم چې الله به دې معاف کړي، نو سبا نور مړي وکړي. په دې وجه باندې هغه ورته وایي نه الله دې چېرته هم نه معاف کړي، دومره لوی ظلم یو کم سل مړي کول. په هغه ټیم کې هغه وایي چې ما الله نه معاف کړي، نو بیا خو د خپل کار مې ښه دی. نو هغه سړی پسې هم د پاسه وجلی دی او سل مړي پوره کړل، سل. خو چې کله دغه ځین راووتو بیا یې زړه خفه دی، خفه دی ډېر زیات، پریشان دی، او بیا ورسره سوچ پیدا شو چې دا خو مې یو کم سل مړي کړي او زه خفه هم، دا خو سل مې پوره کړل، اوس به څه کوم؟ بیا لیونی شو، یو طرف ته منډه او بل طرف ته منډه. دغه کیفیت بیا د الله خوښ دی. دا سړی ډېر زیات کنفیوز دی، او دا ډېر زیات یو طرف ته بل طرف ته منډه وایي، لیونی سپلنی ګرځي. الله خو دغه کیفیت خوښ دی. بیا چاته وایي چېرې ما به الله معاف کړي که ما په مې نه کړي. پلاني ځای کې خو مې یو سړی د پاسه بله مړ کو، نو هغه ته وویلی شو چې یو بل عالم ورته وښودلی شو چې هلته لاړ شه، هغه به درته توبې چل در وښیي. در توبې هغه اهمیت زه خبره کوم، توجه ستاسو غواړم. هغه عالم له چې کله ورغی منډه وایي روان دی، تیز تیزي چې ورته ورسېږم او ما له د توبې هغه کیفیت راوښي، چل راته راوښي، څنګه به الله ما معاف کړي. دا چې کله روان شو، دا د ژوند آخري لمحات دي، اوس دا وفات کېږي.
او دا له عالم خواله رسېدلی لا نه دی چې په دې ټیم کې د ټایم پوره شو او دا راغورځېدو په ځمکه باندې او ډېر زیات خفه دی پریشانه دی د دا کیفیت ما خبره کوله چې یو سړی دا دومره زیات ګډ وړي چې ما به الله څنګه معاف کړي دا کیفیت د الله خوښ دی دغه ټیم کې الله تعالی د ځمکې ته حکم وکړو چې دا ځمکې ته ته را نږدې شه او چې دا سړی را پرېوځي نو دا ځمکه به لاندې وغورځېږي لرې ځای کې به دا سړی وغورځېږي لرې ځای کې نو کله چې دا را غورځېدو الله تعالی هغه ځمکه کمه کړله او هغه طرف ته وغورځېدو د لاش په هغه ځای باندې پرېوتو په کوم ځای چې د عالم دا کور نږدې دی کومه لار چې هغه ته تللی ده هغه کور ته تللی ده فرشتې راللې د عذاب فرشتې هم راغلي دي د رحمت فرشتې هم راغلي دي څوک وایي موږ ته ساه اخلو څوک وایي موږ ته ساه اخلو د عذاب فرشتې وایي سل مړي کړي موږ به ته ساه اخلو د رحمت فرشتې وایي توبه ایستله موږ به ته ساه اخلو وایي د الله نه به تپوس وکړو الله تعالی ورته ځمکه ناف کوي چې کوم طرف ته نږدې دی نو د هغې متعلق فیصله وکړي ځمکه چې کله ناف شوله په کوم ځای کې چې مړی کړی دی خو ډېره ځمکې والې ده منډه ډېره زیاته والې ده او د عالم د کور ته چې کله دا ځای ناف کو دا ځمکې ناف کړله چونکې الله خو خصوصي رعایت کړی دی ځمکه ورته کمه کړې وه نو هغه ځای نږدې دی نو هغه د رحمت فرشتې وایي موږ به دې ساه اخلو او د دې سړي نه چې سل مړي کړي دي د رحمت فرشتې د هغو نه ساه واخیستله د رحمت فرشتو او د الله په دربار کې دا د نیکانو صالحانو نه وګرځېدو دا په څه وجه باندې دا په توبه باندې زمونږ هم اور همارا کام دا بس توبه ده چې موږ هر وخت د الله نه غواړو هر وخت د الله نه غواړو ایو شاعر وایي که نه چې بني آدم داسې وي چې کله دې ته څه غواړې په هغې باندې خفه کېږي او الله داسې ذات دی چې نه غواړې نه غوسه کېږي چې نه غواړې ته الله نه غوښتل پکار دي الله وایي که نه اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعان نبی علیہ السلام ته وایي زما باره کې د نه څوک تپوس کوي ورته وایي زه نږدې یم او زما نه چې څوک غواړي او سره نه غواړي نو زه یې وله ورکوم دې ځای کې زه د یو سوال جواب کوم کله کله ذهن ته یو سوال راځي چې موږ د الله نه ډېر څه غواړو موږ ته خو نه میلاویږي امتحان را نږدې شي سړی ځان له یو فکر ټارګېټ کړی چې دومره مارکس والم او وانغستی شي تهجد یې ورله کړي دعاګانې غوښتلي نوافل یې ورله کړي روجې ورله نیولي خلکو ختمونه د قرآن کړي بیا هم نمبر یې نه اخیستی کېږي کله کله موږ چاته خیرې کوو هغه نه قبلېږي د صحت دعاګانې کې یو سړی بیمار دی او ډېر خلک دعاګانې ورله کوي هغه نه ټیک کېږي عزتمندو د سوال صحیح کنسپټ او تصور چې زمونږ په ذهن کې کینی چې سوال څنګه قبلېږي مشکات شریف کتاب الدعوات کې دا حدیث دی نورو حدیثو کتابونو کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سوال درې قسمه قبلېږي درې قسمه یو د قبولیت طریقه دا ده چې موږ د الله نه څه غواړو نو الله راله هغه راکړي د الله نه مال غواړو الله مال راکړي د الله نه عزت غواړو الله عزت راکړي د الله نه څه غواړو فورا موږ له الله راکړي او ډېر کله د داسې هم شوي دي موږ د الله نه څه غواړو فورا الله موږ له راکړي نبی علیہ السلام وایي دویمه طریقه دا ده چې کله موږ د الله نه غواړو یو شی هغه الله موږ له رانه کړي په هغې کې زموږ خیر نه وي موږ ته نه یې معلوم د الله نه غواړو خو د هغې په عوض کې په دې مصیبت باندې څه امتحان را رواني څه مصیبت پرې را رواني څه بلا په ده باندې راځي هغه بلا هغه مصیبت هغه مشکل ته الله تعالی ختم کړي د دې سړي سبا اکسیډنټ کېږي او نږدې ده چې خپې ماته شي لاس یې پکې مات شي پیسې ډېرې زیاته ولګي د پرون ځان له بل یو سوال کړی دی الله وله هغه نه دی ورکړی هغه اکسیډنټ نه الله تعالی محفوظ پاتې کړي په ده باندې سبا خپل کور راغورځېږي د ده کمره ختمېږي د ده جیداد ختمېږي څوک په ده باندې راځي غلاتې کوي خو ده پرون د الله نه غوښتلی دي نو الله تعالی د هغې دعا په برکت باندې دا مصیبت چې ټل کړي هغه ترې ختم کړي دا څومره لوی کار دی الله زموږ سره څومره خصوصي رعایت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي درېیمه طریقه دا ده چې نه وله الله هغه مطلوب ورکړي مصیبتونه پې نور هم زیات شي مصیبت ختم نه شي خو دله الله تعالی دا څه چې د الله نه غوښتلي دي قیامت کې ورله وساتي نو کله چې دا لاړ شي جنت ته الله دې زموږ د ټولو جنت نصیب کړي جنت ته چې کله لاړ شي داسې د خپل جنت ته به ګوري د باغونو ته چې ګوري دا به پوهېږي چې دا زما د مونځ هغه بدل دی دا مې د زکات بدل دی دا مې د روجو هغه بدل دی دا مې د نیکو اخلاقو د ښو اخلاقو بدل دی په یو عمارت باندې په یو بلډینګ باندې په یو ځای باندې په باغ به نظر ولګي و چې یا الله دا نعمت تا ماله په کم عوض کې را کړی دا مې کم عمل کړی دی چې دا ماته میلاو شو ده ته به دا خبره وکړلی شي چې دا ستا هغه عمل دی چې دا دعاګانې کولې او هغه نه قبلېدلې دا دله الله تعالی قیامت له ساتلي و د هغې دعاګانو په وجه باندې نن ستا جنت ډېر زیات پراخه دی او ډېر زیات کم طرف ته ځې هلته لاړ شه دغه ځای کې به دا تمنا کړي چې ارمان زما په دنیا کې یو سوال هم نه وي قبول شوی یو او دا ټول سوالونه الله تعالی زما د آخرت له ساتلی وي او زما دا جنت څومره پراخه دی
دا به هلته د الله تعالی شکریا ادا کوي. د دې وجې عزتمندو مایوسي نه ده پکار. زمونږ د عقایدو کتابونو کې دا لیکل شوي دي چې الیأس من الله کفر، د الله نه ناامیدي خو د کفر طریقه ده. د الله نه به ناامیده کېږو نه، غواړو به د الله نه. کله به الله راکوي، کله به مصیبت ختمیږي، او کله به الله تعالی قیامت کې زموږ دپاره ساتي. هغه یو حدیث کې راځي، مسلم شریف کې حدیث دی حضرت صہیب رضی الله عنه، نبی علیہ السلام فرمایي عجبا لامر المؤمن، د مسلمان د معاملې ته خو حیرانېدل پکار دي. مسلمان سراسر خیر دی، ایمان راوړل سراسر خیر دی. نبی علیہ السلام د مسلمان د کار ته حیران یم حیران. ان امره كله له خیر، د مسلمان هر کار د خیر دی. او بیا نبی علیہ السلام دا یو وضاحت کوي چې ان اصابته سراء شکر کان خیر الله، او وان اصابته ضراء فصبر کان خیر الله. که مسلمان باندې مصیبت راشي صبر وکي دا ول خیر دی. په مسلمان خوشحالي راشي دا په شکر ادا کی دا ول خیر دی. په غم کې زمون خیر دی، په خوشحالي کې زمون خیر دی. د مسلمان په هیڅ یو شي کې ناکامي نشته. دا موږ چې کله کله ځان ته ناکام وایو دا موږ کمزور یو، موږ کم عقلتوب زمون په ذهن باندې حاوي کیږي. که موږ فیل کیږو، که موږ باندې مصیبت راځي، بیماری راځي، نو په دې باندې شکر ایستل پکار دي، ځکه دا د الله د طرف نه زمونږ سره خیر دی. تاسو به چې دا له څنګه خبره کوي، یو حدیث نیم تاسو مخکې وایم په خبره د ځان پوهېدو دپاره. نبي علیه الصلاة والسلام له یو ښځه راغله، ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم انی اسرع، د الله نبي ما باندې میرګي راځي. میرګي به پېژنې تاسو د پیریانو په شان کم یو شکل چې دی، په دې خوله زګزګي راشي، میرګي را باندې راځي میرګي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ته دعا وکړه چې دا میرګي زما ختم شي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي که ستا خوښه وي زه به درله دعا وکړم، الله به دې بالکل ټیک کړي او دا میرګي به دې ختم شي. خو زه درته یو بله خبره کوم، که صبر دې وکړو نو الله به جنت درکړي. په دې بیمارۍ کې دې صبر وکړو الله به جنت درکړي. میرګي څومره خطرناکه بیماري ده، څومره سړی خپي د چا په کور کې دا بیماري دغه سره شپه ورځ ټینشن چېرته به غورځېدلی. خو نبي علیه السلام ورته صبر پرې وکړه نو په دې به الله جنت درکړي. او ورته د الله نبي صبر کوم، خو یو خبره کومه چې زه کله بیماره شم په ما میرګي راشي، زه د ځانه کپړې لرې کوم، زه بربنډېږم. صرف دا دعا راته وکړه چې بربنډېږم نو بالکل صبر په دې باندې کوم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته الله تعالی چې کله بیماریږي میرګي پرې راځي نو د دې دا بربنډتوب مه کوه، الله تعالی پردې وساته. هغه دعا یې قبوله شوله او ښځې په هغې باندې صبر وکړو. ګور نبي علیه الصلاة والسلام په دې بیمارۍ باندې صبر وکړه. بیمارۍ کې هم ستا لپاره خیر دی، ځکه صبر پکې. ایو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام پخوا کې چا وویل یو سړي ته هارټ اټیک شوی، موت الفجاء ورته ویلې کېږي. د نبي علیه السلام زمانه کې هارټ اټیک ورته وشو. یو کس وایي څومره خوشبخته او نیکبخته انسان دی، د دنیا غم یې مو نه لیدو. ګوره یو دم سترګې پټه کړلې، ځن کدن په سخته باندې خبر نه شو، بیماري پرې رانغلله. نبي علیه السلام وایي نه، که په دې سړي باندې چېرته بیماري راغلی وي او صبر یې پرې کړی وی دا وله ډېره زیاته ښه وه د دې نه چې هارټ اټیک ورته وشو. ولې د هارټ اټیک په څه بدلېږي، په کوم حال کې سړی دی. معلومیږي دا چې دا بیماري نه ده، بیماري دا چې په چا راشي نو دې ته هم ویلکم پکار دی، سړی ورته وایي دې ته هم خوش آمدید پکار دی، ځکه الله خلکو ته ور یادېږي. نو عزتمندو ما خبره کوله چې زمونږ په اهمو کارونو کې دا توبه ده. راځئ چې په اخلاص باندې توبه وباسو، راځئ چې په اخلاص باندې په خپلو ګناهونو باندې خفه شو، په خپل ګناه باندې وچاړو. او کله کله ګورې زه وایم دا څه ګران کار هم نه دی. موږ هسې هم د یونیورسټۍ د هلکان ډېر لیټ لیټ وده کېږي ناوخته ناوخته. داسې کله کله خلوت پسندي کول پکار دي، خلوت پسندي. د خپلو ملګرو نه ځان له یو ځای کې کښېنو، جومات کې په کمره کې لیټ افي، او کله کله موږ ځان د آخرت رعایت کو. آخرت زه به قبر لزم، زه به الله خوا ته ودرېږم، دا قسمه قسم رنګیني د دنیا خو وینم، خو الله ته به هم مخامخ ودرېږم. الله به زما حساب کتاب کوي. الله ځواني را کړې ده، الله راله صحت را کړې ده، الله صلاحیتونه را کړي دي، الله قابلیت را کړی دی، الله مال را کړی دی، الله فراغت را کړی دی، الله به حساب کتاب را سره کوي. نو داسې خلوت نشیني پکار ده کله کله، او په دې خپلو ګناه باندې بیا جوړېدل. دا خبره د مشاهدې په طور زه وایم چې داسې په دې جلوت کې او د خلکو په دې انجمن کې کله کله خلکو له جړا خو نه ورځي، او چې کله سړی ځان له کیني او خپله ګناه ځان ته رعایت کړي، د بلوغ د زمانې نه واخله تر دې موجوده حاله پورې د دې عمر احتساب ځان سره کوي، بیا له جړا خامخا ورځي. او چې کله دې وجړل په خپله ګناه باندې بس ته ورسېدې کمال ته، ته اوس د الله تعالی مطلوب جوړ شولې. دقه انسان د الله مطلوب دی چې په خپله ګناه باندې دا وجاړي. نبي علیه السلام فرمایي که نه وبکې علی خطیئتک، ګناه باندې وجاړه. زمونږ په همو کارونو کې دا توبه ده. د دې نه وروستو عزتمندو زمونږ په کارونو کې ما چې کوم ترتیب جوړ کړی دی هغه دا دی چې د قرآن مجید کې دا کوم آیت چې ما ووایو، زمونږ اهم کارونو کې دا ده چې قو انفسکم و اهلیکم نارا. او دا خبره زه په اهمیت باندې کومه،
چې ځان هم د اور نه بچ کړي او خپل اهل هم د خپل د اور نه بچ کړي. خپل اهل څه ته ویل کېږي؟ خپل ښځه، خپل خاوند، خپل مور پلار، خپل بچي، خپل چاپېرچل، خپل دوست، خپل ملګری، دا موږ د اور نه بچ کړو. دا یو تصور خاص کر پر تعلیمي ادارو کې جوړ شوی دی. دا جدید تعلیم یافته خلک په دې مرض کې مبتلا دي چې کوم یو سړی ځان له نیک کار کوي نو خلک وایي ځان له کوه، خو په بل چا کې سره کار لري. ستا ځان له قبر دی او زما ځان له قبر دی. بس ته په یو کمره کې زما سره اوسېږي نو که ته ځان له عبادت کوه، زه به ځان له مویز ګورم. ته خپل تلاوت کوه، زه به خپل میوزیک اورم. ستا ما کې څه کار دی، زما په دا کې څه کار دی. عزتمندو راځئ چې په دې کلاس کې په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې یوازې ځان بچ کول نه دي. قو انفسکم واهلیکم نارا. ځان هم د اور نه بچ کړه، خپل اهل هم د اور نه بچ کړه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث په سهاره باندې خبره کوم، بخاري کې روایت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي دا، زمونږ مور بیبي دا، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. وای نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ زما په کمره کې زما سره شپه وکړله. د تهجد په ټیم کې راپاسېدو، زه هم راپاسېدلم. نبی علیه السلام بهر راووتو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا وه چې کله بهر به راووتو فورا اول به مسواک وکړو، اول نمبر به مسواک کوو او بیا به د قرآن مجید څه الفاظ ویل، د سورت آل عمران د آخري ایتونه به اکثر ویل. چاته یاد دا ویل پکار دي. دې ټیم کې نبی علیه السلام اسمان ته وکتل، د خولې نه 2 خبرې وختلې. نبی علیه السلام وایي ماذا انزلت الليلة الفتن. دا نن شپه څومره زیاتې فتنې راللې، څومره فتنې نازلې شولې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی د وحي په ذریعه باندې وښودل چې نن فتنې ډېرې زیاتې راغللې. د مال فتنه ده، د ښځو فتنې دي، د جیدادونو فتنې دي، د عزت فتنې دي، قسمه قسم فتنې راغلې. او نبی علیه السلام وایي نن بیا یې وکتل، وایي دا څومره ډېرې خزانې نازل شولې، دا څومره خیر او برکت نازل شو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو معصوم دی د ګناه نه. نبی علیہ السلام خو ګناه نه کوي. فورا نبی علیہ السلام پوه شو چې په دې فتنو نه ځان بچ کول هم دي او خپل اهل او عیال هم بچ کول دي. ام سلمه فرمایي ما واورېدل نبی علیہ السلام ویل چې من یوقظ صواحب الحجرات. د نبی علیہ السلام نه بیبیانې ژوندۍ په دې ټیم کې وایي څوک په زما دا نورې ښځې راپاسئ چې دا عبادت وکړي، الله تعالی ته متوجي شي، د فتنو نه محفوظ شي. او د هغې نه وروستو نبی علیہ الصلاۃ والسلام په خپله باندې په کمره باندې وګرځېدو. زه ورسره وګرځېدلم او د نبي علیه السلام بیبیانې مې راایښې کړلې چې راپاسېږئ عبادت وکړئ، ځکه فتنې ډېرې زیاتې راغللې. فتنې د دې وجې عزتمندو د ځان غم سره د خپل ملګري غم هم پکار دی او ځان کې دا تړپ پیدا کول پکار دی. نبی علیه السلام فرمایي که نه کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. هر یو کس په تاسو کې ذمہوار دی. ما پرون دا خبره کړې وه چې دا د ملیانو کار یوازې نه دی، هر یو کس داعي دی، هر یو کس. نبی علیہ السلام د مسلمانی او د اسلام نښه دا ده ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه. د ځان دپاره کوم شی خوښوې د ملګري دپاره به خوښې، د ځان دپاره یو شی خوښې د خپل ورور دپاره به خوښې. ځان له عبادت کې د مونځ ټیم شو نو دې ملګري ته مې راځي چې مونځ وکړه. الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، هر یو کس خوشحالېږي په دې باندې. خو د چا توجه نه، یو سړی مصروف دی په اهمیت نه دی خبر، نو اهمیت باندې پوه کا. راځي چې داسې یو کلچر ډیولپ کړو په دې یونیورسټۍ کې، په دې خپل کلاس روم کې، ډپارټمنټس کې، چې موږ په خپله مونځ کوو، یوازې په خپله نه بلکې موږ د ځان سره جنب غفیر ملګری کو چې منزلې بوځو ځان سره. په خپله باندې زه یو درس قرآن لزم، زما په کمره کې 5-6 هلکان دي، رومیټ دي، زما ځان سره هغې نه م یو کس دوبوزمه، نو ما ځان هم بچ کو، بل مې هم د اور نه بچ کو. راځئ چې دا عزم موږ وکړو چې دا دین یوازې د ځان دپاره خوښ نه کړو، بلکې د خپل ملګرو دپاره هم خوښ کړو، د خپل بچو دپاره هم خوښ کړو، د خپل کلاسمیټ دپاره هم خوښ کړو، د خپل رومیټ دپاره هم خوښ کړو، چې ځان هم د اور نه بچ کړو، خپل ملګري هم د اور نه بچ کړو. داسې به کوو انشاءالله که نه. دریم نمبر عزتمندو چې زمونږ په اهم کارونو کې دا ده، بعضې خلک پسې خنداګانې کوي، خو زه دا خبره کومه چې د جنت دپاره تیارې پکار، جنت دپاره چې موږ په ځان کې دا طلب پیدا کوو چې موږ عبادت کوو، الله به رضا کوو، خو د الله د رضا سره سره موږ د الله نه جنت غواړو، جنت به غواړو. الله تعالی دې موږ ټول جنت ته بوځي. زه مثال ویم، یو حافظ وړون نو هغه له چا آیس کریم تیار کړي، خوړلی په آیس کریم کیرې پې خوړو، ورته وایي آیس کریم دې خوړل دي؟ وایي نه. پېژنې؟ وایي نه یې پېژنم. وایي ته ما ته ووایه څنګه شی دی؟ هغه ورته وایي دا داسې سپین شاني. وایي سپین څنګه یي؟ نو سپین د پیو د شودو په شانې. ښه دا شوده څنګه سپیني؟ هغه یو سوال کې دا ول جواب ورکړي، یو سوال کې دا جواب ورکړي، نو اخر ورته وایي هو د آیس کریم په لاس کې واخلو، ته خولې ته واچوه،
اوس به تا ته پته ولګي چې دا یخ دی او که ګرم دی، خواږه دي که تراخه دي، پیکه دي او که خواږه دي، هله بیا پته لګي. زم دا خبره کوم چې د جنت مثال داسې دی چې دا ګورې په دنیا کې د دې احساس موږ نشو کولی. یو سړی زه په جنت باندې کنوینس کوم چې جنت د الله نه واخله، جنت وګټه، د جنت دپاره تیاری وکړه، نو داسې به ورته وایو کوم چې په قرآن او حدیث کې راغلی دی، دا به ورته وایو. نور نبی علیه صلات وسلام فرمایي جنت داسې یو ځای دی چې ما لا عین رأت، دا سترګو نه دی لیدلی، داسې یو ښکلی ځای دی چې دا سترګو نه دی لیدلی. او کوم شی چې د چا نه څومره پټي د هغې سره مینه هم ډېره زیاتی. او دویم نمبر نبی علیه السلام فرمایي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، چې د چا غوږ د دې په باره کې صحیح څه اورېدلی هم نه دي. نبی علیه السلام خو حدیث ویلی دي، قرآن کې راغلی دي، خو حقیقت کې څه شی دی نو هغه موږ لا مکمل نه دي اورېدلي، ځکه موږ لیدلی نه دی. او نبی علیه السلام فرمایي ولا خطر علی قلب بشر، د انسان په زړه کې د جنت صحیح تصور چېرته نه دی راغلی، نو موږ خو لیدلی نه دی، الله رانه پټ ساتلی دی. او نبی علیه السلام وایي چې ما د الله وایي چې ما د خپلو بندګانو دپاره جنت پټ ساتلی، پټ چې تیاری وله ډېر زیات وکړي. ډېر خلک داسې وایي چې نه د الله تعالی جنت مې پکار دی او نه د الله تعالی د اور نه یېرېږم. دا ډېر د کفر خبره ده، کفر. زم د ځان نه ساده مسلمانان جوړ کړي، الحمدلله ساده مسلمان یم او ساده مسلماني ښه ده. دا د فلسفو د خبرې پرېږدوئ، دا موږ ولې د غیر نه متاثر کېږو. دا یو فلسفه او بله فلسفه، یو شاعر دا وایي او بل شاعر دا وایي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي مسلمان څه دی؟ مسلمان ساده ساده، بالکل ساده، چې څومره ساده دی دا د الله تعالی خوښ دی. ساده ساده خبرې پکار دي، مسلمان کنفیوز کول نه دي پکار. نبی علیه صلات وسلام حدیث کې راځي نهى رسول الله عن الاغلوطات، نبی علیه السلام د دې دوړو نه منع کړی. دوړۍ موړې خلک وایي یو سړی کنفیوز کوي، دا دوړۍ موړې دا خبرې نه دي کول پکار، دا فلسفې پرېږدئ. د الله د جهنم نه م یېرېږم او د الله جنت هم پکار دی. ولې ویم الله وایي سارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة، الله وایي الله د الله بخښنې ته او جنت ته د یو بل نه مخکې شئ. دا یو علمي خبره ده، د سارعو د دې معنا من کوو د یو بل نه مخکې شئ، په دې مخکې کېدو کې کمپټیشن وکړئ، یو بل سره مقابله وکړئ. تاسو جنت ته مخکې کېدو کې کمپټیشن پکار دی، جنت ګټلو کې مقابله پکار ده، د یو بل سره سیالي پکار ده. په دې کې الله وایي جنت ته مخکې شه. ولې؟ مسلم شریف کې حدیث دی چې جنت څه شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې درته یو چابک امرزی میلاو شو دی، یو چابک امرزی. نن سبا ستاسو توجه دپاره وایم، یو سړی نوجوان د هغه غټ خواهش دی چې زه ډګري والم او په ښه ګریډ کې پاس کړم. د هغې نه بعد د خپل واده انتظام کوي، د ځان لپاره د کور انتظام کوي، ځان لپاره د یو پلاټ انتظام کوي چې زما یو ښکلی کوري، زما ښه واده وشي، زما د یو ښه فیملي سره رشته وشي او زما یو فیوچر جوړ شي. دا سوچ فکري. نبی علیه صلات وسلام فرمایي لموضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها، جنت کې درته د یو چابک امرزی میلاو شو، دا ټولو دنیا خرڅه کړه، ټولو دنیا دا پې نه میلاویږي. راځئ لږ دنیا ته ګورو، ستاسو توجه غواړم. دنیا کې څه دي؟ دنیا کې نن سبا قیمتي څه شی دی؟ ډالر دی، ریال دی، پونډ دی، پیسه ده. په دنیا کې تیل دی، په دنیا کې ګیس دی، دنیا کې معدنیات دي، دنیا کې ځمکه ده، دنیا کې انسانان دي. یوازې دنیا نو، نبی علیه صلات وسلام فرمایي دنیا ما فیها، په دې کې دا سیارې دي، په دې کې ډېر بلها څیزونه دي. دا ټول څیزونه چې خرڅ کړي جنت کې په یو چابک امرزی نه میلاویږي. دومره قیمتي ځمکه د جنت ته. لموضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها، جنت کې یو چابک ځای میلاو شو، دنیا او د ما فیها نه بهتر دی. عزتمندو راځي دنیا نه لږ ځان سایډ ته کړو، جنت وګورو. جنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې چې دی جنتی له الله کومې حورې ورکوي او دی حورو له الله د پردې دپاره کوم لوپټور په سر کړي. دې نه معلومه دا شو دا پرده کول دا د انسان فطري صفت دی. جنت کې به د حورم باقاعده د دې به باقاعده پرده وي. هغه زنانه صحیح زنانه ده، د اسلام ښځه ده چې د دې پرده وي. نبی علیه السلام فرمایي د پردې دپاره چې الله کوم لوپټور په سر وي، په دې لوپټه کې چې کوم غمي لګېدلي، کوم قیمتي ملغلرې په دې کې لګېدلي، دا یو غمې دا ټولو دنیا چې خرڅه کړي یو غمې په هغې باندې نه کېږي. دا به الله تعالی جنتي حورې تر پاس وربسر کړي. راځئ چې موږ جنت وګټو، جنت دپاره تیاری وکړو او جنت دپاره د یو بل نه مخکې شو او د اور نه ځان بچ کړو. د اور نبی علیه السلام فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره، د اور نه ځان بچ کړي. اگر که ستا د کجورې وسې کېږي
نیمه کجوره ځان له وخورو، نیمه د الله په لار کې ورکه، خو د اور نه ځان بچ کا، د اور نه ځان بچ کا. ځان سره کله کله دا کیفیت هم او داسې د ځان سره حساب محاسبه پکار ده چې زه د الله تعالی دی اور ته ټینګېدی شم که نه شم ټینګېدی. کله کله د سړی دی اور ته هسې ورنږدې کېني او د الله سره ورنږدې کي او لږ محسوس کړي چې دې اور ته زه نه شم ټینګېدلی، نو د آخرت اور ته به څنګه ټینګ شم. جنت ته تلل، خو دلته بنیادي خبره دا ده جنت ته به سړی ځي څنګه. ارزو خو زموږ د ټولو د ارمان زموږ د ټولو الله دې موږ ټول جنتیان کي، خو جنت ته به ځو څنګه؟ جنت ته په کامل ایمان باندې او په نیک عمل باندې موږ ځو. هم اور ہمارا کام ایمان اور عمل صالح. هغه امام حسن البنا شهید رحمه الله وی کنه اربعه من خصائص الشباب. نوجوان څه ته ویل کېږي؟ یوث څه ته وایي؟ نوجوان څه ته وایي؟ شباب او شاب څه ته وایي؟ وایي نوجوان هغه دی چې په هغه کې څلور صفتونه څلور، که څلور صفتونه په یو نوجوان کې وو دا نوجوان دی، دا ینګ دی، او که څلور پکې نه وو دا بیا نوجوان نه دی. نمبر 1 الایمان، نوجوان باغی چې هغه کې ایمان کاملی. دویم نمبر دی الاخلاص، چې په دې کې به اخلاصي کم یو کار کې د الله د رضا لپاره، د الله د رضا لپاره. دریم نمبر امام حسن البناوی، دریم نمبر دی العمل الصالح، نیک عمل کول، ایمان، اخلاص، نیک عمل. څلورم نمبر هغه چونکې انقلابي سړی وي الحماسه، بهادری، مسلمان نوجوانو بهادری، دا به بزدل نه، په دې کې به غیرتي، په دې کې به جذبه، په دې کې به ولولۍ، په دې کې بهادری وي، په دې کې به جرأتي. چې کله یو ګناه ویني نو په ځان کې کم از کم دا جرأت خو موږ پیدا کړو ایز ا سټوډنټ چې زما په مخ کې څو غلط کار کوي چې په خوله ورته کم از کم چې دا کار غلط دی. دا په افسوس سره زه وایم زموږ په تعلیمي ادارو کې دا ډېر لوی کمی دی، ډېر لوی کمی دی. زموږ مخې ته یو سړی ګناه کوي، لاس خو طاقت زموږ نشته، خو د سټیټ کار دی، خو د خولې خو زما اوس طاقت شته که نه. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ونبي عليه السلام ویل چې د غلط کار د روکتام لپاره درې طریقې دي. که ستا فورس او قوت نشته نو په لاس باندې منع کړه، زموږ خو هغه نشته. دویم نمبر چې په لاس طاقت نشته نو بیا په ژبه باندې تقریر ورته وکړه، پوهې که په خبره باندې دا کار غلط دی. نن چې موږ په ځان کې دا صفت پیدا کړو چې هغه څوک هم دی چې هغه موږ په خوله باندې کم از کم پوه کړو. او دریم نمبر که بالفرض دغه هم نه وي بیا په بقلبي، په زړه باندې چې کم از کم موږ د هغوی سره بغض وکړو، یاره دا کار غلط کار دی او دا سړی کوي چې د هغه سره موږ تعلق پرېږدو، د هغه سره موږ مقاطعه وکړو، د هغه مرګستیا پرېږدو. جواب ورکړو.
کوله چې جنت خو زمون خواهش دی، خو جنت ته راتلو دپاره بعضې اعمال پکار دي. نو یو حدیث که راځي بخاري شریف کې دا روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ حضرت بلال ته وی بلال زه تللی وم اسمانونو ته ختلی وم، الله بوتلی وم، جنت مې ولیدو جهنم مې ولیدو. چې کله جنت ته ورننوتلم د ځان نه مخکې ما د خپو کشارې محسوس کو چې زما نه مخکې څوک روان دی. وی ما تپوس وکړو د جبریل علیه الصلاة والسلام نه چې د خپو دا کشارې د چا دی؟ وی ما ته نبی علیه السلام ما ته جبریل ویل چې دا د حضرت بلال د خپو کشارې دی. د حضرت بلال د خپو کشارې ما جنت کې واردو. وی ته کوم عمل کې چې ما د ځان نه مخکې ستا د خپو کشارې جنت کې محسوس کو؟ دلته دا خبر ذهن ته رانیشي چې نبی علیه الصلاة والسلام نه بلال څنګه جنت ته مخکې تللی دی؟ دا په کار د شاته محسوس کړی وی کشارې. د هغې جواب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مخدوم دی، بلال خادم دی، او خادم اکثر د خپل اقا نه مخکې رواني. دې کې څه فضیلت د هغه نشته، فضیلت د نبی علیه الصلاة والسلام دی. بهر تقدیر تپوس کې ته کوم عمل کې چې ستا د خپو کشارې ما جنت کې محسوس کو؟ نو حضرت بلال ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما کله اودس کړی دی اودس، نو ما په هغې اودس باندې بیا خامخا عبادت کړی دی، عبادت مې کړی. تحیت الوضو ورته ویلی کېږي، تحیت المسجد. چې کله اودس وکړي نو بیا په دغه ټیم کې څه نه څه ذکر وکړه، که د مونځ ټیم دی مونځ پکې وکړه، تلاوت وکړه، د خیر ښېګړې کار پې وکړه. نو حضرت بلال وایي ما چې کله ما اودس کړی دی اودس مې بې ځای نه دی تللی، بلکې ما تحیت الوضو کړې ده. دا نوافل را دی، موږ د نوافلو اهتمام وکړو. د دې کالج نه او د یونیورسټۍ نه او د تعلیمي ادارو نه بالکل جماعت مدرسه جوړه کړو، جماعت مدرسه چې موږ په هر وخت کې د الله عبادت. د مسلمان شان به دا وي هر وخت به د الله نېرېږي. د دې وجې نه د دې خلکو قرآن کې الله فرمایي که نه لا تموتن الا وانتم مسلمون، داسې مړ شه چې مسلمان. حضرت بلال واقع بیانوم، بلال ذکر راغی. حضرت بلال رضی الله عنه یو پیر وفات کېدو، کله چې د هغه زنکدن شروع دی ښځه ورته ناسته ده، بچي ورته ناست دي، او حضرت بلال زنکدن دی او د دنیا نه روان دی. کله چې حضرت بلال له د زنکدن دا سخت راله او جټکې وهله وفات کېدو، د ښځې په نظر دی ورته ناست سره د خولې نه یو چغه وختله، څنګه چې عام طور باندې ښځې جاله ډېر زیات. وی وا کربه، هی مصیبت او هی افسوس، او چغې کړلې. حضرت بلال سترګې کلاو کړلې، وی کتل ورته او په خندا شو. وی دا ولې چغې وی مصیبت ته څه چل دی چې ته خپې؟ نو هغه ورته وایي خامخا به خپې ما. او بلال ورته وایي وا کرب آواز مه کوه، وا تورب آواز وکړه. تورب خوشحالۍ ته وایي، کرب مصیبت ته وایي، خوشحاله شه په ما باندې. ښځه ورته وایي ناشنا خبر راته کې، ته به وفات کېږې، زما خاوند به وفات کېږي، زه به خوشحاله یم. نو حضرت بلال ورته یو خبره کړل ده، او کله چې سړی په دې باندې لږ سوچ وکړي د انسان داغونه زیګ زیګ شي. ورته وایي ځکه خوشحاله شه چې غدن القى الاحبه، دا زه چې وفات کېږم داسې کندې له نه ځمه، یو دشت او بیابان له نه ځم، بلکې غدن القى الاحبه، سبا زه د خپلو دوستانو سره میلاویږم. دا یاد ساتئ، دا مشکات شریف کې دا حدیث موجود دی، لوی تفصیلات راغلي نورو کتابونو کې شته. نبی علیه السلام فرمایي کله چې د یو نیک سړي نه الله روح واخلي او دا فرشتې بره وړي، بره ورسوي، نو هغه ځای کې په علیین کې کوم چې نور مسلمانان په خوا وفات شوي دي د هغوی په خوا باندې ورشي، او دا ټول ورته راغونډ شي، دا نیکان صالحان خلک ورته راغونډ شي چې زموږ میلمه راغی، د دنیا نه راغی، مشکلاتو نه په امان شو راغی. هر یو کس ته تپوس کې څنګه چل دی، هغه پلانې څنګه و، پلانې څنګه و، هغه خلک څنګه و، او کلیوال څنګه و، مسلمانان په کوم حال دې پرېښودل. نو کله چې سړی داسې تیز تللی دا سا پرې راماتی، د دې ټیم کې دا روح داسې تکاوټ شان محسوس دی، ځکه د دنیا نه تللی دی. نو فرشته ورته وایي لږ یې پرېږدئ چې آرام وکړي، لږ داسې په آرام شي، بیا ترې خیر تپوس وکړئ. د هغې نه بعد دا مسلمان چې سات یې ختلی د دې ټولو ته تفصیلات بیان کړي. باقاعده دا ګپ شپ نه دی، دا خیالات نه دي، دا اوهام نه دي، دا عقیده زمونږ ده چې دا سات انسان نه وخیږي، باقاعده د نورو ارواحو سره او د دې روحونو سره باقاعده هغې ملاقات کېږي. نبي علیه السلام فرمایي که نه د شهید روح دا د شنې مرغۍ ججرو کې الله چې جنت کې ګرځي را ګرځي. مسند امام احمد کی حدیث ته د عام مسلمان روح الله باقاعده په مرغۍ په ججرو کې واچي او دا مسلمانان جنت کې ګرځي را ګرځي. نو بلال ورته غدن القى الاحبه، سبا د دوستانو سره ملاوي. کوم دوستان می څوک دي؟ وای محمدن وصحبه، دا محمد صلی الله علیه وسلم دی او دا صحابه کرام دي، دا غوی ته زما ملاقات کیږي. اسې په ایمان وای په دې ځای موږ ناست یو، موږ هېڅوک مرګ ته نه تیار، اول زه نه یم تیار، بیا تاسو نه تیار، موږ تیاری کم دی. خو دې ځای کې موږ له الله دا راکوي چې زموږ مرګ او فورن زموږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاویږي، د هغه زموږ ملاقات کیږي. موږ ټول تیار وو که نه به تیار؟ خامخا به تیارېږو.
زمون ملاقات د امهات المؤمنین سره کیږي، د حضرت عمر بن الخطاب سره ملاقات کیږي، د آدم علیه السلام سره، د ابراهیم علیه السلام سره. وای د دې خلکو سره زما ملاقات کیږي، خوشاله یم، په خوشاله. د دې وجه نه کله چې موږ د الله د رضا مطابق دنیا کې وخت تیرو، زنکدن په ټیم کې مرګ ته بیا خوشاله یو. حدیث کې راځي که نه چې تحفة المؤمن الموت، دا مرګ د مسلمان دپاره تحفه ده. ولې تحفه ده؟ ځکه دنیا کې دا درسونه دي او دا منځونه او دا زکاتونه او روژې او حجونه او جهادونه ګران کارونه دي چې کله د نسا وختله او د الله د رضا مطابق د وخت تېر کړی. حدیث کې راځي چې کله فرشته وله راشي او ساتې اخلي، مؤمن ته څه وایي؟ مؤمن ته داسې وایي اخرجي، مسلمان دی روح ته وایي راوځه، اخرجي راوځه. چېرته راوځه؟ الی روح و ریحان، د الله خوشحالو ته راوځه، رزقونو ته راوځه، کشمالو ته او ګلونو ته راوځه. و الی رب غیر غضبان، د هغې رب خواله راځه چې ستا نه خوشحاله دی، غصه درته نه دی. په دې ټیم کې او په دې حالاتو کې د هغه نه ساخېږي. عزتمندو دې وجې نه راځي چې موږ جنت دپاره تیارې وکړو، د نیک اعمال شروع کړو موږ او د الله د رضا مطابق وخت تېر کړو. آخري خبره کومه، ټیم هم ختم دی، چې هم اور ہمارا کام. د دې موضوع باندې دا خبره کوم چې راځئ چې موږ خپل کردار برابر کړو. کردار په دې خپل دا کرکټر بلډینګ چې ورته ویلې کېږي، خپل کردار سازي په خپله باندې وکړو. ټول میچور دي، ټول بالغان او لوی لوی هلکان ناستې تاسو، په دې خپل کردار باندې لږ نظر پکار دی چې موږ خپل کردار سازي په خپله باندې وکړو. موږ ته کمی د څه شي دی؟ موږ د چا نه رهنمایي اخلو؟ نبي علیه السلام فرمایي ترکت فیکم امرین، یو کتاب الله، یو سنت نبی. دو څیزونه مې درته پرېښي دي، ولن تضلوا ما تمسکتم بهما، چې کله هم دا راونیول بې لارې کېږئ به نه. یو د الله کتاب دی، یو د الله د رسول الله سنت دی، د الله د نبي سنت حدیث. چې کتاب الله زمونږ سره شته، سنت د نبی علیه السلام سره شته، نو بیا زمونږ کمی د څه شي دی؟ په خپل کردار سازۍ باندې خپل کردار برابر کو. سید قطب شهید رحمه الله یو خبره لیکلې ده، وایي مسلمان به د کردار او د اخلاقو یو مجسم ظهوري، چې مسلمان روان دی، مسلمان د اخلاق او د کردار به داسې وي، داسې وایي چې نور خلک ورته ګوري نو خود به خود چې هغه له نه متاثر کېږي. داسې نه چې زه خو د گفتار غازی یم، ښکلی تقریر هم کوم او مزیدارې خبرې هم کوم. خو هغه اردو خوان وایي که نه چې گفتار کې غازی کردار کې میدان میں اکثر شهید ہو جائے ہیں. داسې نه شو چېرته چې ځان نه گفتار غازیان جوړ کړو خو د کردار شهیدان یو. بیا نه کردار باندې راځئ چې موږ توجه وکړو، خپل کردار برابر کړو. په منځونو کې، په عباداتو کې د ټول نه مخکې سب کې چې موږ ولاړ یو. او دا یاد ساتي د هغه استاذ نه خپل سټوډنټ او خپل شاګرد متاثري چې هغه په خپل سبجیکټ باندې مکمل عبوري. دویم د کلاس ټیم کې د هغه باډي لینګویج چې څنګه پکار دی هغې صحیح یوز کوي، نو دی استاذ نه شاګرد بیا سبق حاصلولی شي. او که چېرته د اسلام او د دینیات استاذ دی او هغه ورسره سره بیا عمل هم کوي، نو بیا مکمل په هغه باندې بیا اثر کېږي، په هغې باندې افیکټ کېږي، بیا اثر انداز کېږي پې. د دې خپل کردار او د کردار په سهاره باندې چې کله موږ وخت تېروو، نو په دنیا کې به الله سره خورو، موږ به سره خورو یو، او آخرت کې به هم الله تعالی موږ له بیا مقام را کوي. او که کردار زموږ برابر نه و، په یونیورسټۍ کې، په کالج کې، په کلاس کې، زه چې کم کار چې عام الګ کوي هغه زم کوم. یو داسې کس چې د الله د دین نه بیزاره دی، هغه چې کوم کرتوتات کې هغه زم کوم، نو بیا څنګه د دعوه کوم چې زه داعي یم، د الله دین ته سړی راغواړم. راځئ چې دا څومره نوجوانان په دې کلاس کې نن زما په خیال 250-300 کسان ناست دي چې موږ د نن خپل تعمیري سیرت باندې توجه وکړو چې الله رانه څه غواړي، هغه د ځان نه جوړ کړو. الله رانه څه غواړي؟ اصحاب کرامو چې ویل کونو مثلنا، زمونږ په شان جوړ شه. زه چاته ویلی شم چې زه په جډایي سولانې زما په شان جوړ شه، ما ته خو ځان معلوم دی، من آنم کې من دانم، زه خو خپل ځان پېژنم. راځئ چې موږ ځان تاسې برابر کړو چې بل کس راته ګوري زما نه په خپله باندې متاثر کېږي. د هغې دپاره د صحابه کرامو کردار، د صحابه کرامو سیرت وګورئ. زه به یو څو کتابونه تاسو ته بیان کړم. د صحابه کرامو په ژوند باندې د حکایات صحابه په نوم باندې کتابونه شته، زندګي صحابه کې دا کتابونه شته، د تابعینو په د هغوی په تذکرو باندې کتابونه شته. راځئ چې دغه موږ پیدا کړو، موږ وګورو چې صحابه کرامو څنګه وخت تېر کړی دی د کردار. او بل یو خبره بل هم کومه چې الله دا قرآن ما او تا ته رالیږلی دی، دا یوازې د مولیانو طالبانو نه دی، بلکې دا د هر یو مسلمان کلمه‌ګو مسلمان دپاره الله کتاب رالیږلی دی. د دې حکمونه د مولیانو دپاره هم دي او د عوامو دپاره هم دي، د تعلیم یافتو دپاره هم دي او د عامو خلکو دپاره هم دي. راځئ چې د قرآن احکامات اول په ځان باندې لاګو کړو. او زه د داعي صفت هم دا دی، کم ځای کې چې کم کمی وي نو پکار دی چې د هغې نشاندهي وکړي. یو خبر کوم آخري، هغه دا ده چې ایمان او نیک عمل په هغه ځای کې خوند کوي په کم ځای کې چې مزاحمت ډېر زیات وي.
په یو ځای کې بېدیني ډېره زیاته ده او په هغه ځای کې سړی دینداره شي نو هلته دینداري ډېره زیاته مزه کوي. لکه زه به د هغې نه مثال پیش کړم. نبي علیه السلام فرمایي چې النظر سهم مسموم من سهام ابلیس من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. یو مثال پیش کوم. وی دا نظر چې دی د انسان دا نظر چې کله لګي په چا باندې په پردی ښځه باندې پردي نارینه باندې وی دا د شیطان د زهریله غشو نه یو غشی دی غشی دی. نبی علیه السلام فرمایي من ترکها مخافتی چا خپل نظر زما د یېرې د وجې نه پټ وساتو زما نه یېرېږي زما سه په قیامت کې څنګه سترګې لګوي. د نبی علیه السلام د شفاعت به څنګه امید کوي که څوک زما نه یېرېږي او د الله نه یېرېږي د خپل نظر حفاظت وکړي. رسول الله مبارک فرمایي ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. زه به تله داسې ایمان په بدل کې ورکم چې د هغه ایمان په خوند باندې به دا پوه شي د ایمان خوند په خپل زړه کې به محسوس کړي. د دې خبرې مقصد مې دا دی چې موږ کله په هغه ځای کې نیک عمل کوو په کوم ځای کې چې هغه نیک عمل نور خلک نه کوي او دا عمل موږ شروع کړو بیا ګورو ایمان کې څومره خوند دی. امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله بارک راځي چې هغه به د شپې کله کله راپاڅېدو د احادیثو مطالعه به کړی وه کتابونه به یې کتلي او ډېر زیات سټډي به یې کړی وه او د دین یو حکم به کله یاد کوو را په دې کټ کې به سملاستو دا اډوکې به یې داسې تاو کړل یو خبره به یې کوله چې این ابناء الملوک دا باچاهانو بچي په کوم ځای کې ناست دي د دنیا نه خوندونه اخلي په هغې کې به څه خوند دي خوند خو دا دی چې ما په قرآن ځان پوه کړو ما په حدیث ځان پوه کړو په دې کې ډېر خوند دی. د دې وجې نه په دې یونیورسټو کې خاص کر زه یو خبره کومه به اجازت اخلم د پردې ګورې دا یو ډېر لوی مشکل موږ ته دا راپېښ دی چې مسلمان طالب علم خاص کر په یونیورسټۍ کې د پردې خیال نه ساتي او دا زمونږ د ټول قوم المیه ده د ټول قوم المیه ده او که تاسو راته قارېږئ او که زما حمایت کوئ خو که مسلمان طالب العلم دی او که غیر مسلم دی که ښه دی او که بد دی چې غلط کار کوو د خپل غلط کار لپاره تاویلات ډېر موږ ګورو تاویلات یاره دا کار داسې دی او دا کار داسې دی. دا خبره زما سره تاسو ومنئ د قرآن سنت په رڼا کې چې کوم کار ته الله او د الله نبي حرام ویلی دی بس دا حرام دی دا خبره راسه به منئ. په کوم کار چې الله او د الله رسول پابندي لګولې ده بس دا پابندي ده د هغې دپاره بیا دا قسمه قسم تاویلات غلط غلط دا نه دي جوړول پکار د خپل نظر حفاظت کول. او د هغې زه یو څو نشاندهیانې کوم په دې یونیورسټو کې خاص کر دا پردۍ ښځې ته او پردۍ جنۍ ته خور ویل او پردي هلک ته ورور ویل دا ډېره لویه ګناه ده ګورئ ډېره لویه ګناه ده او نن سبا په دې غضب کې موږ اخته یو. د حضرت موسی علیه صلات وسلام په دې سورة القصص کې چا چې ترجمه کړي موسی علیه صلات وسلام د مصر نه لاړو مدین ته. مدین کې یو ځای کې وکتل نو خلک ډېر دا ګډبه راغلي دي او د کوهي نه ځان له د اوبو د بیزو دپاره د ګډو دپاره اوبه راوباسي. دا ټول خلک راغلي موسی علیه السلام ګوري دوه جنکۍ دي او هغه یو طرف ته را خپلې ګډې راایساروي. وجد من دونهم امرأتان دوه جنکۍ یې ولیدلې چې ولیدلې په دغه ټیم کې دا ټول خلک چې لاړل موسی علیه السلام آخر راغی ورته وایي دا څه چل دی ټولو خلکو خپلې ګډې اوبه کړې تاسو سیټ ته ولاړې ولې نو هغه ورته خبره وکړله چې زموږ وروڼه نشته او ابونا شیخ کبیر او پلارم بوډا دی او موږ د هلکانو سره او د پردو سړو سره ګډې م یو ځای نه ساتو ګډې پې م نه اوبه کوو د هغوی سره یو ځای نو کله چې د دوی نه دا اوبه پاتې شي نو بیا خپلې ګډې اوبه کوو. راځئ چې دغه کردار موږ خپل کړو د حضرت موسی علیه صلات وسلام کردار موږ خپل کړو. دغه د شعیب علیه صلات وسلام چې کومې دوه لوریانې وي چې هغوی د پردو سړو سره ګډې م یو ځای نه ساتلې نو دا زما ریسرچ پیلو کلاس پیلو دا څیزونه په قرآن او سنت کې نشته. ریسرچ پیلو کلاس پیلو چې کله زما استاد پرده د قرآن او سنت په رڼا کې نو هغې نه پرده ساتل پکار دي. هغې چې د دې غضب نه ځان وساتو دا څومره موږ خپل منځونه م کوو او دارنګې روجې م نیسو تلاوت هم کوو خو په دغه ځای کې موږ بیا پیل کېږو. پردۍ ښځې ته خور ویل پردي سړي ته ورور ویل دا شریعت کې نشته. یو حدیث واورئ نبي علیه صلات وسلام فرمایي که نه چې کله یو سړی څوک یې پلار نه دی او هغه ته ځان منسوب کړي دا پلانې زما پلار دی پلار یې نه دی او ځان ورته منسوب کړي نبي علیه السلام ټول غټ دروغجن دا دی غټ دروغجن ځان د دې دروغو نه وباسل پکار دي. راځئ چې موږ ځان داسې کردار جوړ کړو چې نور خلک موږ ته ګوري زموږ نه کردار واخلي په خپل حدودو کې ځان ساتل په خپل څومره چې موږ الله تعالی موږ له کوم لیمټ را کړی دی کوم حدود یې موږ ته ښودلي دي په هغې کې ځان ساتل دا کردار د قرآن او سنت د کلاسونو ګورئ فایده به دا وي چې موږ د دې ګناهونو نه ځان بچ کړو. موږ په خپله باندې هم د پردې او د حجاب خیال وساتو نور لم تعلیم ورکو او کم خلک چې نه پوهېږي نو په ډېر نرمه لهجه باندې هغه پوه کړو په نرمه لهجه باندې نو انشاءالله تعالی امید لرم چې په دې کې زموږ لپاره ډېر خیر و برکت به وي. آخرې خبره زما نه اوږده شوله او هغه دا هم د په دې یونیورسټو کې کالجونو کې
اکثر ګوره د الحاد او د دهریت خبرې ډېرې زیاتې نن سبا په عروج باندې زه په چا باندې رد کول نه غواړم خو زما مقصد یې چونکې فورم دی چې زه خپله خبره کېدم الله ته خپله غاړه ازاده کړم د الحاد او دهریت او د الله د وجود نه د انکار او د کفر خبرې دا خلکو له خوند ډېر زیات ورکوي دا ډیبیټس خلکو له ډېر ښه لګي په خلکو باندې چې په دې کې سړی د عقل نه یو خبره وکړي خلک متاثر کړي په خپل دین باندې ننګ په خپل الله باندې ننګ په خپل پیغمبر باندې په خپل شریعت باندې په خپل قرآن باندې ننګ او غیرت کول چې دا کم پلارانو او اسلافو موږ ته کوم میراث پرېښودلی دی موږ مسلمانان دي یونیورسټۍ ته رالیږلي یو چې موږ د یونیورسټو کالج نه کور ته ځو چې موږ مسلمانان لړ شو او موږ د جدید تعلیم د اصلحې نه ځان لیس کړو د قرآن او سنت خدمت وکړو د خپل امت خدمت وکړو د پاکستان او د اسلام خدمت وکړو د معاشرې په حقیقي معنو کې موږ خدمت وکړو نو انشاءالله تعالی دنیا کې هم الله تعالی موږ له کامیابي راکوي او په آخرت کې هم زما یقین دی چې الله تعالی به موږ کامیابي به راکړي الله تعالی موږ جنت ته بوځي د الله نه به دعا کړو چې الله تعالی مال او تاسو له په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کوو